سلامونه. نوروز عمر امید د افغان مهاجرینو د پاره د یو ضروري پیغام سره د هانګو مهاجر مون نه تاسو درانه خدمت ته حاضر شوی یم. قدرمنو ډیری خلکو داسې یو اوازې خورې کړي دي چې د اول تاریخ نه به د UNHCR د بیرته ستنېدنې یا د چکن مرکزونه یا VRC سنټر چې دي دا بندېږي، بلکې دا خبره نه سمه ده او دا درست خبر نه ده چې څوک هم په سوشل میډیا باندې خوري، بلکې دغه د اول تاریخ خبره چې ده دا یوازې د رخصتۍ خبره ده. د نوي کال په مناسبت باندې به VRC سنټر یا د بیرته ستنېدنې چې کوم مرکزونه دي هغه د یوې ورځې دپاره بند وي او د هغې نه وروسته به چې دی په روټین مطابق د VRC سنټرونه یا د بیرته ستنېدنې چې کوم مرکزونه دي یا چکن مرکز چې ورته دا به خپل فعالیتونه کوي. صرف هفته اتوار به چې دی بیا رخصتي وي. کور مو ودان د دغه شانتې نورو خبرونو دپاره زموږ د ټیک ټاک اکاونټ ځان سره فالو کړئ او دا ویډیو ملک کې ملګرو سره شریکه کړئ. مننه.